عطا محمد نور غټ رازونه او حقیقتونه ښکاره کړل. د عبدالله غني او نور باره کې داسې څه وویل چې تر اوسه به نه یې ترې خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. عطا محمد نور د یک ټلویزیون په کاکتوس خپرونه کې میلمه و چې د ځان او سیاسي نو باره کې لوی رازونه ښکاره کړل. عطا محمد نور د ځان په اړه وویل چې 56 کلن دی، په مزار کې زیږېدلی، پلار او نیکه د کرکل د پوستکي سوداګر و او متوسطه ژوند یې درلود. هغه واده کړی و، اولادونه لري چې 5 زامن او 2 هم لوڼې دي. عطا نور وویل چې 18 کلنۍ کې جهاد ته مخه کړې او په بلخ کې د جمعیت د مشهور قومندان استاد ذبیح الله له ډلې و. دی په 1491 کال کې د مجاهدینو د حکومت له پیل سره په مزار کې د کلو اردو قومندان شوی. د طالبانو له سقوط وروسته بیا لومړی په مزار کې د کلو اردو قومندان او بیا اوږده موده د والي په توګه پاتې شوی. د عبدالله کیسه. عطا محمد نور په دې مرکه کې هم د ولسمشر ټاکنو د نومان او مخکني اجرا رئیس ډاکټر عبدالله په اړه زیات تم شو. د په خبره هغه په لومړي ځل شاوخوا 15 کاله مخکې د نظار شورا د یوې غونډې پر مهال ولیده. دی وایي عبدالله هغه مهال د احمد شاه مسعود سکرتر و. د نور په خبره د طالبانو له سقوط او بن غونډې وروسته عبدالله د بهرنیو چارو په وزارت قانع شو، خو هم دا چې له دندې ایسته کړل شو. بې مقاومته هند کې خپل کور ته ولاړ او له سیاسي صحنې ورک شو. د په وینا په 2009 کې دی د هغه کور ته ورغی او له پوره ملاتړ سره یې سیاسي صحنې ته راوست څو ولسمشرۍ ټاکنو ته یې نوماند او مطرح کړي. د عطا محمد نور په وینا عبدالله دغه کار ته زیات زړه نازړه و، ځکه چې استاد رباني، یونس قانوني او مارشال فهیمي له ځانه وړ نوماندان ګڼل. دی وایي په 2009 کې مو عبدالله مطرح او وان ټاکنې مو دویم پړاو ته یوړې، خو عبدالله د امریکا او یا کوم بل هیواد په فشار له دویم پړاو ټاکنو په ژړغوني انداز تیر شو او په دې کار کې له ده سره مشوره هم ونه کړه. د 2014 ټاکنو په اړه وایي چې په سر او مالي بیا ترې بشپړ ملاتړ وکړ او د ډیرو بهرنیو سفیرانو فشارونو ته تسلیم نشو. نور وایي چې یو شمېر مشهورو قومندانانو سره یې سوګند وکړ او ژمن شول چې د عبدالله له ملاتړه به نه اوړي او ان 18 ولایتونه به سقوط کوي او خپل واک به پکې جوړوي. د په خبره عبدالله د دوی د توقع په خلاف د جمهوریت ریاست له څوکۍ تیر او دویمې څوکۍ ته راضي شو. عطا نور وایي چې عبدالله نه جبرانېدونکي کارونه کړي او بیا ملګرتیا یې ورسره ممکنه نه ده. د نور په خبره د عبدالله په 50 سلنه واکمنۍ کې د دوی د نورو نږدې ملګرو پر کورونو د عملیاتو ترڅنګ ان د پر کور او ناموس هم تیری وشو. هغه ډاکټر عبدالله د بند ناستې په ملامتوي کې هم تر هر چا زیات مسؤل ګڼي او وایي چې د استاد رباني ته ویلي و نور ستا وخت تیر دی، تاریخ تیره یې، واک او سیاست موږ ته پرېږده. هغه د رباني زوی صلاح الدین ته د پیغور په ډول یادونه کوي چې ولې اوس بیا د همغه ډاکټر عبدالله ملاتړی دی. د نور په وینا عبدالله او ملګرو یې ان غوښتل چې استاد رباني د ارګ له لومړي لمبر کسر څخه د ټوپک په زور وباسي. هغه د اشرف غني په اړه وویل ولسمشر غني یو با پروګرامه اکاډمیک او پوه سړی دی، خو وايي ملاحظې هم پرې لري. هغه ولسمشر غني یو بې حوصلې او مستبدانه خویونو لرونکی ګڼي. دغه راز په افغانستان کې د روسانو حضور تیری وباله، خو د امریکایانو په اړه یې وویل چې دوی هم د ګڼو کسانو د وژل کېدو سبب شوي، خو د زیاتو پیسو په لګولو دلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جواز راغلي. په هر حال تاسو د عطا نور د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.